یو شمېر دیني عالمانو له ځوانانو وغوښتل چې په ټولنه کې د یووالي ټینګښت لپاره دې هڅې وکړي. د کابل ښار په دشت برچي سیمه کې د اهل تشیع د یو لوی دیني عالم محمد اسحاق فیاض د تلین مانځنې په مراسمو کې ویناوالو وویل که د ټولنې وګړي د اسلامي اصولو په رڼا کې د ژوند چارې پرمخ یوسي، په ټولنه کې به غوره پرمختګونه رامنځته شي. عمل کردن به دستورات دینی در واقع یک آرامش برای انسان میده و تشویش های زندگی را از انسان بر میدارد. ما هم اگر بیاییم به می دستورات عمل کنیم، قطعا دغدغه هایی که فعلا بسیار زیاد است در منگیر جوانان شده ای کم و کمتر شده میره. شخصیت های علمی را بشناسیم، آثار و مکتوب های علمیشان را مورد تحقیق و بررسی قرار بدهیم که انشاءالله همچنین شخصیت های دیگر در جامعه اسلامی خصوصا در طبقه محقق و پژوهشگران محصلین دیگر ناشناخته باقی نماند. انشاءالله رایشان را پر رهرو باد تا باشد که انشاءالله توفیق بده خداوند که ما در این مسیر، در مسیر معرفت شخصیت های علمی ما گام بلند و مؤثر را برداریم. په دغه مراسمو کې د علمي شخصیت محمد اسحاق فیاض د ژوند د بیلابیلو اړخونو او د هغې د علمي او معنوي هڅو یادونه وشوه. الله فیاض در طول این 96 سال یک چیز بیشتر نداشت و آن معنویت، اخلاص و در یک کلام خدا با خود داشت. برای خدا درس خواند، برای خدا نفس کشید. از دست رفتن بخشی از سرمایه علمی، معنوی و اخلاقی امت جهان اسلام و جهان تشیع است. شهرت رو آوازه میکش برای ابد و برای همیشه در سینه تاریخ بشری ثبت است. محمد اسحاق فیاض په 1409 لمریز کال د افغانستان د غزني ولایت په مالستان کې زیږېدلی و چې لومړنۍ زده کړې یې په خپله سیمه کې کړې وې او وروسته ایران او عراق هېواد ته تللی و او بېلابېل علمي او معنوي خدمتونه یې ترسره کړي وو.